अस्सलामु अलैकुम ग्रानो कतुनको नन به موږ تاسو سره پاینیپل ټارټ یو بل شیپ والا ویډیو شیر کوو. نو چې کومه ړومبنۍ موږ ډوز تاسو وړاندې تیاره کړې وه پاینیپل ټارټس کوکیز جوړولو دپاره، همغه طریقې سره به تاسو ډو تیاره کړئ، بس صرف شیپ به یې فرق وي. هغې دپاره دا شیپ جوړولو دپاره به موږ داسې ټول یوز کوو. دا همدې ټارټ دپاره استعمالیږي. دې کې به دلته موږ فیلینګ وکړو او بیا به پریس کړو او مخ ته به موږ سره د کوکی شیپ راشي. نو راځئ چې بیا موږ تیار کړو. دې کې دننه به موږ داسې فیلینګ وکړو. اوس به دا موږ داسې پریس کړو. نو تاسو ته کتی شي چې مخ ته ډو دغه کېږي. دا به موږ الټه سایډ به داسې کېدو او پلین طرف به خپل طرف ته کېدو. نو دلته اوس ډو چې کومه دغه ختمه شوه، دې کې چې موږ کم فیلینګ کړی و ستاسو وړاندې موږ دا داسې سیده کېدو. نو د دې شیپ داسې رالو. داسې به یو څو موږ تیار کړو او بیا به دې نه موږ کوکیز جوړو. نو دا ټارټس دپاره د پاینیپل فیلینګ یا جیم دی. نو اوس به موږ دې نه تقریبا یو 4 چمچې برابر داسې راوالو او دې نه به داسې یو کینډي شیپ ورله ورکړو، سلنډر شیپ. اوس به موږ دلته کې چې کوم دا موږ سټرپس تیار کړي دي دا به په دې بره داسې فولډ کړو. چې کوم ایکسټرا وي هغه به دې کټ کړو. دا به لږ پریشر ورکړو دې له او داسې به یې ږدو. نو داسې به بل جوړ کړو. چې کله تاسو جوړوئ نو ډېر یو ځای تیار کېدی او چې کله بیا کوکیز تیاروئ نو بیا به اساني وي درته. نو دا فیلینګ چې کوم دی یا دا پاینیپل جیم چې کوم دی نو دا تاسو په خپل کور کې هم تیارولی شئ چې ستاسو ځای کې پاینیپل ملاویږي. پاینیپل کټ کې، صفای کې او ګریټ کې. بیا چې څومره پاینیپل مقدار وي عمره پکې چینی واچوئ او نیمبو رس پکې واچوئ، یو نیمبو رس او پوخې کې ورسره چمچ پکې چلوئ نو ستاسو پاینیپل جیم به اخري کې همدغه شان کنسسټنسي والا تیار شي. نو څومره آسان دي. نو پاینیپل ټارټس کوکیز زموږ تیار دي. اوس به موږ هګۍ زیړ په دې باندې برانه ولګو. دې سره به زموږ کوکیز باندې ډېر ښکلی یو رنګ راشي. نو پاینیپل ټارټس کوکیز باندې موږ برانه ایګ ولګولو، ایګ یوک. اوس به موږ د اوون ټرې کې واچو بیک کولو دپاره. نو 15 منټه پورې به دا موږ اوون کې بیک کړو او بیا به راوباسو. ټرې کې موږ پارچمنټ پیپر اچولی دی. دې سره به کوکیز انخلي نه ټرې پورې. نو پاینیپل ټارټس کوکیز زموږ تیار دي. که زموږ ویډیو ستاسو خوښه شوې وي نو بیا دې له یو لایک ورکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. او پاینیپل ټارټ کوکیز خپل کوکیز سیریز کې واچوئ، اختر له خامخا جوړ کړئ. نو که تاسو همدغه شانتې کوکیز جوړ کړئ نو ستاسو ملګري او میلمانه به یقینا ستاینه کوي. نو ویډیو کتلو دپاره ستاسو ډېره مننه. خپل ډېر خیال ساتئ. الله په امان.